الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الجمعه اول حرکات په جمعه کې طالبانو داسې چې په یاد و حرکات په جمعه کې یو جمعه ده، یو څوک دی جمعه چې مضمومه دی او جمع خودی مضمومه. دا هغه دی طالبانو چې اکثر علماو هغه دغه طریقه هغه راخصه د اکثرو دغه هغه تر ټولو فصیح لغت بللی دی فصیح او فصیح جمعه راغلی ده. دا هم فصیح په میم ساکن جمعه بیا هم تر جمعه سیده او جمعه تر ټولو افضل. دا طالبانو په 28م جلد 99 مصفحه کې هغه رولمانی درته وایي او په 4م جلد هغه بیا درته وایم په 433 کې هغه معرفت القرآن دغه معرفت السنن معرفت السنن. دا اوله. دوهم جمعه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک تر پیدایش مخکې 1560 کاله د په نکاګانو کې یو څوک کابینې لوی هغه الله پاک په هغه وخت کې د شرک څخه ساتلی و. دا نور خلکو به راولا که دا خلک به په یو ورځ سره جمع کېدل د ول د مر د فارم جمع مناسبه د شپې وخت سره جمع سو عبادت وکړو. نو دا بیا دا ورځ معلومه که په هغه وخت کې نو معروبه وه. د عربو تاریخ هم د کابینې لوی څخه څوک را شروع اول د واره د چا سره شروع د کعبې د وروسته د سره شروع شو. دا خو تیر شو. تر دغه وروسته طالبانو هغه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کی هجرت نو کړی هغه مدینه منوره ته بیا اسعد بن زراره هغه د خلک راټول کړه ولته چې راسي د نور عبادت کې مرته چې به عبادت کوو. بعض وایي سم د جمعې منځ وکړي لیکن تر دغه وروسته اعلی د خدای رسول مصعب بن عمر ورواستوي ولته چې ورشي هغه مخکې تر هجرت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعات المنځ هغه تاسو د زوال په ټیم کې کوي. دا هغه وخت د بیا وروسته تراجه دا یاله سنن په 8 جلد 28 صفحه کې او شرح زرخانی جلد اول په 315 صفحه کې او اوله جمعه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی د په مسجد کې د بنی سالم یې کړل. دغه ته مسجد جمعه وایي. طالبانو نبی علیه السلام چې مدینه منوره ته هجرت وکړي څو شپې هلته په مدینه منوره کې وو. دغه په مسجد قباء کې 14 شپې بعد را روان شو چې د مدینه منورې ځای ته ځان راورسي پر لارې قرار داسې پیښه شوه چې هغه د بني سالم مسجد ته د رسول الله مبارک مسجد ته مدینه منورې ته نږدې مسجد دی. دلته دا ذات چې راورسېدی الله جل جلاله جمعه پر فرض کړ. نو بیا نبی علیه السلام اوله جمعه په مسجد کې د چا کړې ده د بني سالم اوس مسجد جمعه پر نوشته ده. دا اوله دته سوې ده. دا یا بل فتح الباری 2 جلد 355 عمدة القاری 5 جلد 1 صفحه تلخیص الجبیر 2 جلد 350 صفحه سید ابن عبان 15 جلد 420 صفحه او دا د ملتقى ابن جارود جلد اول 2 صفحه. دا بل طالبانو د جمعې په ورځ چټي او د چټي څه معنا ده. د نبی علیه السلام حدیثونه به اوس په د بخاری کې د تراش دا به د تراش طالبانو چې پام دې ورته وکړي چې یقینا هغه د جمعې ورځ د یعنی نور خلق یهودانو نصارا په دې ورځ چې ګرځي د خدای ورته پالته کې مر ورځ دې توجیهات وکړي. یهودو دا ویله ورسره چټي په افضل ورځ کې نو الله پاک ته دنیا چې پیدا کړې د یک شنبه څخه شروع کړې ده نو په شپه ورځ پیدا کړ په شنبه او په ورځ د هفته په ورځ صادق لازو د چټي کړې ده نو دا افضل ورځ ده. نصارا او دا ویله ولیا سره چې معظم کار شروع کړي په مشرف ورځ شروع کړي نو مشرف ورځ هغه د اتوار ورځ د فدی شروع شوی نو هغه چټي د خدای رسول وایي دینه د پیدا کړی اصلي امت رسول الله پیدا کړ. د اخلاص او ته ګوري او قابل لوی خپل په وخت کې بیا اسد بن زراره ورسره د خدای د رسول نبی علیه السلام مبارک دغه تایید وکړي چې دا ورسته اوس نو پام وکړي دا ورځ چې څه معنا دی عبادت لپاره د طاعت لپاره حتی سړی مقصود بالذات عبادت کوي
دغه چټي هم دا چې د لمانځه د سبقان چټي پکښې وکړي هم په دا ورځ سره درود ډېر وایي، په دا ورځ سره سورت کهف وایي، په دې ورځ سره سورت تسبیح کوي مثلا، په دې ورځ سره نور عبادت کوي. ته چې طالبانو اوس دغه ځای ته پام وکړي چټي د دې دپاره. اوس نه یوې خبرې ته ګورئ، منسوسي چټي په دې کې راغلې ده یا مناسبه ورسره ده، خو منسوسي نه ده. مناسب ورسره ده چې سړی ځان فارغ کړي د عبادت مقصوده ولپاره. اوس د طالبانو دا خبره واوري، یهود طالبانو د شنبې په ورځ لکه د کرسمس په ورځ هغه دغه قدر را ولاړېږي، سخت کارونه کوي. د شنبې په ورځ دوی چټي کوي، چټي دای چټي کوي. حتی که یو سړی ولاړي طالبان رانچې کوي، د یو خندونکي کار نه کوي، لیفټ ته وختئ، دی چې ور وختئ دا د لیفټ بټن خپله نه وي، دا سړی چې پورته کوي دا خپله نه وي، لیکن څه چې هم کوي ناستې داسې بلې یې ووي. که چیرې را ولاړ کړو څو بل څوک نه راغی دلیل دی و بل چاته ورناري کې وایي راسه وکړه ګوره خندونکي، او که دلیل څوک سره ولاړ چا نه وانه و دی بیا چاته وایي دا خو خپله لاس نه وړي، نو خو هغه هم هغه ورځ ده، دا تګ هغه ورځ ده، خیر خو د بېکار. او د اتوار په ورځ د سارا خو دغه نه قدر چنګښ نه کوي، ټینګار نه کوي، خو بیا هم د چټۍ ورځ یې بولي. ښه سید منسوسي خو د جمعې ورځ نه وه، د طالبانو که دا الفاظ زده کړي، منسوسي خو د چا ورځ نه وه، لیکن ډېره مناسبه په چټۍ څوک وه د جمعې ورځ سره عبادت. ښه اوس پاکستان چټۍ اتوار کړه، دا څنګه دا څنګه دا مسله وه سم ده نه زده کړي. طالبانو بین الملل اطلاع وپېژني. بین الملل طالبانو هغه د اسلامي ممالکو او د ټول کفري ممالکو استازي پکښې ناست دي. یوه خبره چې بین المللي خبره شي هغه اسلامي شعار هم دی، لکه کفري شعار چې دی. ته طالبان دغه الفاظ زده کوئ که مو دا ظاهر کوي خو 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 د وخت لپاره زده کوي، هغه ته چې هغه بین المللي خبره شي هغه ته باره هغه د شاعرو سره د کفارو نه دي، د شاعرو سره د چا نه دي، د کفارو نه دي. اوس نو ټول زده کوئ. یو مشابهت دی، یو تشبه د څه په یاد. مشابهت په شاعرو کې هم حرام او تشبه په غیر شاعرو کې هم حرام. اوس نو زده کوئ. شیخ الاسلام وایي د اتوار ورځ خو زه دا نه وایم چې د شاعرو سره د کفارو ده، ځکه دا ورځ اوس په ملي ګرځېدلې، یو وخت به وه اوس خو نه ده. ته اسلام ورته وکړئ، لیکن خو یوه خبره د ټول اهل اسلامو چټۍ بلکې د اکثره کفري ممالکو هم د جمعې ورځ ده چې د اتوار ورځ کله په دې وجه کوي چې د کافران خوشحاله کړي، خو بیا تشبه راغله، دا خو یقیني ناروا ده، دا خو ناروا ده. او که دی دا وایي چې زه د ضرورت په خاطر کوم، که څوک د ضرورت په خاطر وکړي خو پروا نه کوي، یقیني پروا نه کوي چې بله ورځ چټۍ وکړي. لیکن خو پاکستان چې وایي د ضرورت په خاطر مو کړې ده، ته چې پام ورته وکړي دا ضرورت چې شي د هغه ضرورت دی نه لري. دی وایي زما په دولت کې تجارت کوم، نو خو د اسلامي مالکو سره تجارت د اسلامي مالکو هم دا ورځ چټۍ ده، د جمعې ورځ د اتوار په ورځ نه ده چټۍ، نو چې نه چټۍ خو د ټول اسلامي مالکو سره په دا ورځ کولی یو بل شیخ الاسلام دا وایي د کفري ممالکو سره هم کولی. ولې کولی شي؟ دوی چې پاکستان معامله ورسره لري هغه دي چې د پاکستان ورځ تېره شي باره دوی کار شروع کوي، د چا ورځ تېره شي؟ د پاکستان ورځ تېره شي باره دوی څوک شروع کوي، ما خبرو ته غوږ نسي هغه باره کار. نو خو د جمعې په ورځ چټۍ وکړه، د جمعې په شپه خو زموږ چټۍ تېره ده، د جمعې په وروسته شپه، نو خو سهار یې په دغه مال سره نه ورسره کوم، نه ورسره کېږي. زه چې کار ورسره کوم د دوی سره زما په شپه یې د دې ورځ د زما شپه ده، نو خو د جمعې شپه چې تېره، جمعې ورځ چې تېره شي شپه ماښام راځي، ماښام ما د کار دغه شپه یې ورسره وکړه چې ورسره ودي کې خو کوم مشکل نه. خو مثال په خلاص طالبانو که دا ځای د ګورې نو څو وجې شوې، که یو کس دا وي چې زه تشبه کوم، که شاعر خو نه دي، که کس دا وي زه تشبه کوم خو ناجایز، که کس دا وي چې زه ضرورت لرم خو پاکستان ضرورت نه لري. وایي د اسلامي مالکو سره په دې واسطې کولی شي بدیل یې لري. دوم دا دی که دا نه وي خوا دې ما د ټول چې ورځ تېره شي بیا د دې ځای شپه وي دغه خلکو څوک ته ورځ ده چې دی معامله ورسره کوي، نو خوا د ورځ چې تېر شي ورځ په چټۍ کې تېرېدلی شي د جمعې. شیخ الاسلام یو نادره واوري، په اسلام آباد کې اووم یو کافر میلمه راته راغی، د جمعې شپه ده، وایي سبا خو چټۍ ده، یو کا خبره زه په عمل چټۍ نه زه خو پاکستان اتوار ته ډېر سخت حاریان شو. وایي څه وایاست خو د اسلامي ممالکو هغه د ګورګو چار ته دا خلکو چټۍ ده، سې څنګه چټۍ نه یقیني یعنې کافر ولې ته حیران شو چې دا څنګه دا وشتي. خیر خو نو طالبانو ښه کار نه دی. او یو هغه چې بل
هغه چې هغه بیخي سړی د شاعر څه بولي هغه نو نه دی موږ خو بیا هم شکانات دا ټول طالبانو د څلورم ټوک اول سر هغه طالبانو د انعام الباري په ډېر ښه خوره دا د خلاصو دغه شیشان نو کې زده کوي دغه طالبانو ستې د پاره غټه تنبیه دغه یو شی چې بین المللي چې بس د شاعر څه ووتې وردا څونه غټه خبره وزدار طالبانو بیا وروسته موږ د ترازو د نیکټایي او ټایي د په لباس کې درته وای دا یو وخت ډیره سخته خطرناک و د خلاصو اوس هغه خطر نه لري نور دي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طالبانو ډیر دلایل نه لږ درته وایم چې په دا لږ خبره باندې پوسی دغه دوه حدیثونه اوس په بخاري کې درته راله د جمعې د ورځې غسل بعض علما وایي دا څوک دی هغه واجب دی یو دغه دی اول حدیث په باب فضل الغسل کې درته راغی چې نبی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل ګوره غسل دی چې څنګه د امر د پاره د وجوب دی دوم د داغه باب د پای حدیث دی هغه دا دی چې عن ابي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم دا نو په خبره مسار خلاص هغه محتلم چې یاد کې ګوره دا اوله پښتنه دا سو چې هغه شته جمعه ته چې ناجری پر هغه غسل ستا یا هغه مخکې راغی زاجاکم الجمعه دوم دا دی پر کوچنی غسل ستا یا پر محتلم ستا چې څوک چې بلوغ ته رسیدلی لیکن دغه خبرې ته پام وکړئ چې دا خو سوله غسل خو هغه اوس دغه دوه دوی دلایل بولي دا نور مذهبو والا زما خبرو ته غوږ نیسئ چې امام مالک صاحب ډېر دا بلې خواته دی امام مالک صاحب دا وایي چې غسل واجب دی یو دغه دی چې هغه د امر راغلی بله دی د واجب تورې راغی جمهور علما وایي دغه دوه دلایل دي چې یا غسل سنت دی بیخي ډېر دلایل لري خو لیکن طالبانو یو دلیل د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث راځي چې هغه اصحاب السنن روایت کړی دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بارک وایي که څوک او دا چې تازه کې جمعې ته راغی وی کې چې غسل وکړي هغه په بیا نعمت افضل دی شکر وکړي چې غسل نه وکړي جمعه وکړي د جمعې ثوابونه ذکر کړي دا یو طالبانو دا بل خبره دوم دغه غټه خبره ده چې حضرت عمر د بخاری خپل د حدیث تر تراوي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر خطبه ولاړو پر منبر په دغه وخت کې حضرت عثمان صاحب راغی دور توله ول دونه وخت نا وخت راغی ولی دور توله غور توله ول کوته چې اذان نه رسو بس در مخه در اذان یو خواته تللی وم خو در مخه چې مجته نه رالم ورسې چې زه کور ته رالم اذان نه رسو ما بالا بود نه دی کړی بس مې او دا ساده کړل راوځ هغه ول شپ او د ستې مکتفا وکړه او د الله رسول وایي چې جمعه راځي غسل وکړي امه څنګه دا امر لیکن خو حضرت عثمان صاحب کا دا واجب پرې شوی نه حضرت عمر صاحب د کول چې هغه د پر دغه رقم پرې دی بلکې څوک یې کاوه نو بیا تر دا و چې ورسوي دا دومره خبره سو نو خو زموږ دلایل دا سوال چې نیک امر چې ورسوي چې دا واجب نه دی کته وا دا واجب تورې راځي زور ته واجب په معنا د ثابت راځي بارته کته وا دلته د پلیاخت شد راځي زور ته امر د فرض استحباب راځي دا د عامو کتابو جواب ورکړي بعض علما را ولا کسوی دي دا بل بعضو د چم کړي چې واجب د رسول الله مبارک اکتفا په او د تابع ورته سره روایت دی چې دا وضو د رسول الله مبارک ذکر کوي بل شي نه کوي ذکر فقط دا ول چې غسل نه دی کړي دا د مسلم روایت هم رقم د حدیث په 1490 کې راځي او بل جواب طالبانو چې امام طحاوی او نور مختار کړي دی هغه خوندور شه جواب دی هغه د عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی چې حدیث راځي عائشہ وایي دا په خوا د خلکو وړي اغوسته مسکنت او خپل کار خپل کاوه ځکه مزدوران نه درلود په خپل شاګان یې کاوه نو خو دې عبارت او دغه صابون شیم نو او وبم دام نه ډیر نه نو یو وخت به ماجد تراغلی او بام ماری شو شکل کنان هم نه درلود نو نبی صلی الله علیه وسلم چې مجید تراغی د دوی بيونه تل خلیه کړی نو د الله رسول الله ته غسل کوي نو دغه د واجب لا پس خپل پر حقیقت عمل کړه د پالیافت شل شغه د امر خپل پر حقیقت عمل کوي چې واجب دی لیکن دا په ابتدا کې ورځ چې بیا الله جل جلاله سو کالی راوستل بیا الله جل جلاله هغه دای سو کالی راوستل چې
بیا خلکو وړې هم سمې جامې پیدا کړلې غسل هم نه دغه ته هم ضرورت نه درلودی او شمپو هم و شانم و خلکو غوښتنه و شانم ډېر کړ شمپو معنا د هغه وخت وسایل هغه هم پیدا شوه نو بیا بالکل بیا دغه حکم پورته شو بیا د وجوب څه چاته ولاړې سنت ته پاتې شو دغه دومې دا دوه جواب دي دا دوم ډېر هغه د حدیث کې خپل عایشه ته خپل د تاریخ را نقل کړي بل خبره طالبانو هغه د غسل سنت په غسل کې او د سنت خو کامل سنت کامل غسل بس دغه او د سنت خپل کامل او د سپکی ساتر پای ټول او د چې وکي دا سنت طریقه اول دواره به وب پر کم ځای اچوي کچې راولال تاسو هغه په چا کې او په روان وبو کې یا پر وبو کې دغه چې خو حرکت په وبو کې وکي اول خو هغه پروانه کې غوټې دی وخوري پروانه کې او که وبو پر سره پر ځانه چې ولې سنت طریقه څنګه ده باج وای اول د پرستا وجه بیا پر چپا بل پر سر یا وای اول د پرستا بیا پر سر بیا پر چپا خو یو کولداري چې اول د پر سره چې بیا پرستا وجه بیا پر چپا وجه دغه صح دی پر دغه فتوا دغه ګور کم دی چې اول پر سر بیا پرستا وجه بیا پر چپا وجه او ټول بدن چې درې والا پریول شي دا خپل څوک دی دا غ سنت طریقه ده تاسو پام ورته وکړئ او د اندامونو د غسل دا ادب دی چې دا چې وچ نسی چې خپل وخت اثر د غسل نه پرمانه شي او نه دغه چې دغه چې پریږدي دوبي د یخ لپاره پروانه کې خو یله چې نو کې پاک نه چې نو کې لږ وچ او خپل وخت ځان کې وچ په دا خبرو په مسار خلاصوي سره خلاصوي ګوري دغه هغه د غسل څوک ته د غسل طریقه ده او غسل تداخل خوري نیت غواړي خو تداخل خوري کچېری ته یو سړی و د جنوب هم دا ورځ د جمعې هم ورځ د اختر هم د جنوب دراولار سو چې سار سپیډر او چاودلې برای غسل وکي نیت هم د جمعې وکي یا چې مر راختل دي جنوب هم دي جنابت غسل هم د نیت د جمعې هم وکي نیت د اختر هم وکي لیکن په داغه او داسې چې په زمن کې د غسل یې کړی دی په داغه او داسې اجماع وکړه په داغه او داسې څوک وکړي هغه اخترم وکړي نو بالکل د دروس سره سید خو نه د دروس سره غواړي او کله نفس د جنابت لپاره وکړي د نور نیت نه وکړي بیا ثواب د نور نشته نیت سره غواړي دا ټول طالبانو هغه د مختار الله صاحب په جلد اول وسلو وشت کی والله سبحانه اعلم